د اسلامي امارت واکمني د پرځېدو په درشل کې ده، خو څنګه او ولې؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف مشرتابه غړي محمد عمر داودزي سیمه ایزو او نړیوالو بدلونونو ته په اشارې ټینګار کړی چې د افغانستان وضعیت په چټکۍ سره د بدلون په حال کې دی. هغه د دونۍ یا دوشنبې پر ورځ د سلواغې پر 15مه له افغانستان انټرنیشنل سره په مرکه کې ویلي چې د اسلامي امارت واکمني د پرځېدو په درشل کې ده. نوموړي همدا راز ډیره کړې چې د اسلامي امارت مشران په خپلو کې اخته شوي او روان وضعیت به خامخا بدلون کوي. د هغه په وینا راتلونکي بدلونونه یوازې د امریکا د مرستو بندېدو پورې تړاو نه لري، بلکې سیمه ایزو تحولاتو هم بدلون حتمی کړی دی. ورته مهال داودزي خبرداری ورکړی چې پر افغانانو او اسلامي امارت د امریکا د مرستو بندېدل به فاجعه لرونکې پایلې ولري. داودزي ویلي چې امریکا له افغانستان سره خپلې پراختیایي او بشرپاله مرستې درولې دي، خو په وینا یې د اسلامي امارت له واکمنۍ سره استخباراتي مرستې دوام لري. یاد پخواني چارواکي په افغانستان کې د بایدن واکمنۍ پر سیاستونو نیوکه کړې او ډیروي چې په تیرو څو کلونو کې د امریکا مرستې د اسلامي امارت د لابیګرو پر ټولنو لګول کېدي. داودزي ویلي چې د بایدن همکارانو افغان سیاسي مشران هڅول تر څو اسلامي امارت ته تسلیم شي، خو د هغه په وینا دا مهال وضعیت بدل شوی او د ټرمپ اداره به خامخا یو بدل دریځ ولري. د هیبت الله مشري له خنډ سره مخ ده. د دې سیاسي څیرې په وینا د اسلامي امارت ډیری مشران دې پایلې ته رسیدلي چې تر اوسنیو شرایطو لاندې دوام نشي کولی. عمر داودزي ډیره کړه د ملا هیبت الله په مشرۍ د اسلامي امارت واکمني له خنډ سره مخ ده. بدلونونه راځي، ښایي اسلامي امارت په خپله بدلون راولي یا نور تحولات رامنځته شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.